د ځان د روغتیا لپاره غواړم زه د یوګو یو کلب ونیسم، نو د همدې کار لپاره د سوپر یوګو په نامه باندې یو کلب ته ورغلم او له مالک څخه مې پوښتنه وکړه چې دوی څومره پیسې اخلي، یا که چیرې زه وغواړم دلته تمرین وکړم نو زما لګښت به څومره وي. نو د کلب مالک راته دوه وړاندیزه وکړل. لومړی یې ازمایښتي پلان و او بل یې اوږدمهاله پلان. ازمایښتي پلان په داسې ډول سره و چې که چیرې زه وغواړم د دوی سره د ازمایښتي پلان پر بنسټ تمرین وکړم نو زه باید په هر یوه ساعت کې 100 افغانۍ ورکړم، یا که چیرې زه وغواړم یو ځل تمرین وکړم نو زه باید 100 افغانۍ ورکړم. او اوږدمهاله پلان بیا په داسې ډول سره و چې لومړی باید د میاشتې په سر کې زه غړیتوب واخلم چې دا غړیتوب 200 افغانۍ لګښت لري، او وروسته له هغې څخه بیا په هر ساعت کې دا چې زه غړیتوب لرم نو په هر ساعت کې باید 80 افغانۍ ورکړم. اوس زه په دې فکر کې یم چې له دې دوو پلانونو څخه کوم یو زما لپاره غوره دی. نو د همدې کار لپاره راځئ چې لومړی موږ او تاسې دلته یو شمېر متحولین تعریف کړو. که چیرې اس د تمریني ساعتونو له شمېر څخه ښکارندویي وکړي نو وبلیکو چې اس مساوي کېږي د ساعتونو شمېر، او همداراز زما لګښت یا هغه پیسې چې زه یې دې کلب ته ورکوم په سی سره وښیو نو سی به مساوي شي زما ټول لګښت. دا دوه هغه خبرې دي چې موږ او تاسې غواړو په دې ویډیو کې ورباندې بحث وکړو، او یا هغه څه دي چې زما لپاره اړین دي چې ورباندې وپوهیږم. نو راځئ چې د دې دواړو پلانونو لپاره د ساعتونو پر بنسټ خپل لګښت محاسبه کړو. لومړی به د ازمایښتي پلان لپاره یو جدول رسم کړو، وبلیکو اس یا د ساعتونو شمېر، او دې خواته به ورسره ولیکو زموږ او تاسې ټول لګښت. دې ته به یو جدول رسم کړو، او همدا کار به د اوږدمهاله پلان لپاره هم وکړو، وبلیکو اس یا د ساعتونو شمېر او دې خواته څومره لګښت به موږ او تاسې باندې راځي، او د مخکې په څیر به یو جدول هم ورته رسم کړو. داسې په دې ډول سره به یو جدول رسم کړو. ښه ده، که چیرې د ازمایښتي پلان پر بنسټ زه وغواړم چې په یوه میاشت کې هیڅ دې کلب ته ور نشم نو په ما باندې څومره لګښت راځي، یا 0 ساعته ورځم. موږ ته دلته ویل شوي وو چې په یو ساعت کې له موږ څخه 100 افغانۍ اخلي، نو که چیرې 0 له 100 سره ضرب کړو بیا هم 0 کېږي، په دې معنا چې په دې میاشت کې په موږ هیڅ لګښت نه راځي. خو که چیرې وغواړو د اوږدمهاله پلان پر بنسټ موږ او تاسې په یوه میاشت کې هیڅ ور نشو یا 0 ساعته ورشو نو په موږ څومره لګښت راځي. دلته که چیرې وګورو په یوه میاشت کې موږ او تاسې باید د غړیتوب 200 افغانۍ ورکړو. دا شته دي په هر حالت کې، که موږ ورځو او که نه ورځو. او وروسته له دې څخه په هر ساعت کې موږ او تاسې باید 80 افغانۍ ورکړو. نو 200 جمع 80 ضرب 0 کېږي، نو زموږ او تاسې د دې میاشتې لګښت به 200 افغانۍ شي. دا ځل غواړو چې په یوه میاشت کې موږ او تاسې 1 ساعت ورشو، او همدا خبره به په دواړو پلانونو کې وګورو. که چیرې د ازمایښتي پلان پر بنسټ وغواړو چې 1 ساعت ورشو نو زموږ او تاسې لګښت به څومره وي. په یوه ساعت کې 100 افغانۍ ورکوو، نو وبخلو یو به له 100 سره ضرب کړو چې 120 افغانۍ کېږي. که چیرې وغواړو د اوږدمهاله پلان پر بنسټ 1 ساعت ورشو نو بیا څومره لګښت راباندې راځي. 1 ضرب 80 کېږي، خو له دې سره موږ او تاسې 200 افغانۍ له مخکې ورکړي د غړیتوب لپاره، نو وبخلو 80 به له 200 سره جمع کړو چې 280 کېږي. ښه ده، دا ځل غواړو چې په یوه میاشت کې 2 ساعته ورشو نو بیا څومره لګښت کېږي. وبلیکو 2 ضرب 100 مساوي کېږي له 240 سره. او که چیرې وغواړو د اوږدمهاله پلان پر بنسټ 2 ساعته ورشو نو بیا څومره لګښت راباندې راځي. وبلیکو 2 ښه 200 خو باید ورکړو، 200 خو د غړیتوب پیسې دي، دا باید ورکړو جمع په هر ساعت کې 80 افغانۍ ورکوو، او موږ غواړو په دې میاشت کې 2 ساعته ورشو نو 2 ضرب 80 به ولیکو چې دا ټول بیا مساوي کېږي 2 ضرب 80 180 کېږي، 180 جمع 200 مساوي کېږي له 380 سره. ښه ده، دا جدول کولی شو چې په همدې ډول سره نور هم
وړاندې بوزو او نور هم ادامه ورکړو. خو موږ او تاسې باید په لنډه توګه داسې یو څه له ځان سره ولرو چې هر څو ساعته موږ وغواړو چې ورشو، وکولی شو د هغې پر وسیله باندې په اسانۍ سره محاسبه کړو. نو د همدې کار لپاره باید دا جدول په یوه لنډه معادله کې خلاصه شي. د دې لپاره چې وکولی شو د قیمت لپاره یوه ځانګړې معادله ولیکو، نو کولی شو دا کار په داسې ډول سره وکړو. وبه لیکو چې ټول قیمت مساوي کیږي، البته د ازمایښتي پلان لپاره په یوه ساعت کې موږ او تاسې 120 افغانۍ ورکوو. نو به لیکو چې 120 افغانۍ موږ په یوه ساعت کې ورکوو. که چیرې واخلو دا 120 افغانۍ د ساعتونو له شمېر سره ضرب کړو، لکه څرنګه موږ دلته په دې جدول کې د هر یو لپاره جلا جلا کوو، واخلو د دې سره ضرب کړو، نو موږ او تاسې ته به ټول لګښت په لاس راکړي. وبخلو 120 به له اس سره ضرب کړو، ځکه اس د ساعتونو له شمېر څخه ښکارندویي کوي. نو سی مساوي کېږي له 120 اس څخه. هر څومره ساعته چې موږ او تاسې وغواړو چې ورشو، یوازې د اس په ځای به د ساعتونو شمېر وضع کړو او موږ او تاسې ته به ټول لګښت په لاس راکړي. کولی شو دا کار د اوږدمهاله پلان لپاره هم وکړو. دلته بیا هم لرو ټول لګښت یا سی مساوي کېږي. دلته موږ او تاسې باید په یوه میاشت کې د غړیتوب 200 افغانۍ ورکړو. دا په هر حالت کې دي. دا که وغواړو چې موږ ورشو یا ورنشو، نو اړینه ده چې دا 200 افغانۍ ورکړو. نو وبه لیکو چې 200 افغانۍ جمع په هر ساعت کې موږ او تاسې 80 افغانۍ ورکوو. نو دا 80 به واخلو او د ساعتونو له شمېر سره به ضرب کړو، ضرب اس یا د ساعتونو شمېر. نو په ټوله کې موږ او تاسې ته دا معادله د اوږدمهاله پلان پر بنسټ زموږ او تاسې له لګښت څخه ښکارندویي کوي، یا زموږ او تاسې د یوې میاشتې لګښت په لاس راکوي. د دې لپاره چې موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې له دې دواړو پلانونو څخه کوم یو زموږ او تاسې لپاره غوره دی، نو په دې موضوع باندې به په راتلونکي ویډیو کې بحث وکړو.